حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه د خپلې مور نه روایت کوي. هغه فرمایي چې حفصه بنت عبدالرحمن ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کره لاړه، خو د حفصې په سر باندې نری لوپټه وه. کم ټکری او پوڼنی چې په سر و هغه نری و. کله چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا نری لوپټه د حفصې په سر ولیدله، نو ام المؤمنین هغه وشلوله، خپله جګه شوه، د خپلې کور نه یو غټ پوړنی او ټکری ورکه، حفصې ته یې ورکه چې دا په سر که. نو درنو اوریدونکو، خویندو او میندو، داسې نری جامه اچول او داسې نری ټکری په سر کول چې د هغې نه ویښته او دننه د بدن رنګ ښکاره شي، دا ناجائز دی، دا حرام دی. د دې وجې نه ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها اوچتیږي، د حفصې د سر نه هغه نری ټکری را اخلي، شلوي او غټ ټکری هغې ته ورکوي چې دا په سر که، د دې لپاره چې حفصه د ګناه نه بچ شي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروتهن فاختمرن به. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې الله رب العزت دې په اولنیو مهاجرینو ښځو باندې رحم وکړي. کله چې الله رب العزت دا آیت نازل که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، چې په خپلو سینو باندې لوپټې اچوئ، نو دوی خپل لوی څادرونه پرې کړل او لوپټې یې ترې جوړې کړې. داسې لوپټه او داسې ټکری چې د هغې نه ویښته او د بدن څرمن په نظر راځي او ښکاري، د دې په سر کول خویندو ته دا ناجائز دي، حرام دي. نن سبا زمونږ اکثره خویندې د کفارو د تهذیب او د تمدن نه متاثرې شوي دي، د هغو په سر باندې بلکل لوپټه ختمه شوې، او که چیرته لوپټه او ټکری لري هغه به صرف د فیشن لپاره استعمالوي، هغه به داسې ټکری او لوپټه وي چې هغه د پردې او د حجاب کار نه کوي. هغه خویندې او میندې داسې نري ټکري او لوپټې په سر کوي، هغوی دې په دې باندې پوه شي چې په داسې ټکري باندې د دوی مونځ د سره صحیح نه دی. او بعضې خویندې خو داسې شته چې نورو اوقاتو کې نری لوپټه او باریکه ټکري په سر کوي، خو چې کله د مانځه وخت راشي هلته به غټ ټکری په سر کړي. نه خویندو، تاسو د الله رب العزت نه حیا وکړئ. په هر وخت کې باید ستاسې په سرونو باندې غټه لوپټه وي چې ستاسو ویښته او ستاسو د بدن رنګ د هغې نه ښکاره نشي. نو که تاسو د الله په اوامرو باندې او د محمد رسول الله په ویناو باندې عمل وکړه، محجبې شوئ، ښایسته جامې او غټ غټ ټکریم په سر کړل، تاسو به الله رب العزت جنتیانې وګرځوي. او که خدای مکړه جامه مو فاسده وي، نری وي، نری ټکری او لوپټه ستاسو په سر وي، بیا جنت ته تلل به ستاسو ډیر سخت او ډیر مشکل وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دوه ډلې خلک جهنمیان دي او ما لیدلی نه دي تر اوسه پورې لا. ابو هریره وایي یو هغه قوم دی چې هغوی سره به د غواګانو د لکو په شان قمچینې وي چې په هغې سره به دوی خلک حق ناحق وهي. دویم هغه ښځې دي چې دوی به جامې اچولې وي خو سره د جامو به دوی بربنډې وي. خلک ځان ته مائله کوي او په خپله خلکو ته مائله وي. سرونه د بختي اوښانو د قوبونو په شان یو طرف ته مائله وي. جنت ته به دا ښځې نه داخلیږي او نه به د جنت بوی محسوسوي او حال دا چې د جنت بوی تقریبا د 1500 کاله لاره مزل نه لرې محسوسیږي. الله اکبر. څومره سخت وعید دی، څومره سخت عذاب دی، څومره د یېرې او د خوف خبره ده. د نري لباس د وجې نه به د جنت خوشبویي نه هم دا خویندې محرومې وي. دوی به جامه اغوستې وي خو دومره نری او تنګه به وي چې د دوی بدن ته ښکاره کیږي. نو محمد رسول الله ځکه وایي کاسیات عاریات. دوی به وایي چې موږ جامه اغوستې اما په اصل کې دوی لوڅې دي. داسې جامه د څه لپاره اغوندي؟ د دې لپاره چې خلک ځان ته مایله کړي یا دوی خپله خلکو ته میلان وکړي او ویښتې یې راټول کړي وي، په سر کې د اوښ د کوپان په شان تړلي وي. رسول الله وایي چې دا ښځې به جنت هم نه داخلیږي او د جنت بوی به هم د دوی پوزو ته ونه رسیږي. خویندو او میندو، د الله رب العزت یېره مخې ته کړئ، په ځان باندې رحم وکړئ. تاسې چې داسې نری او لنډه جامه اغوندئ ستاسو نفس ته به لږ مزه میلاویږي خو دا د زنا طرف ته د خلکو دعوت کول دي. نن دا لږه وهمي مزه، نن دا لږ وهمي خوند تاسو صرف د جنت نه بلکې د جنت د خوشبویونه هم محرومه کوي. دا څومره د هلاکت خبره ده. دا خورې راشه د الله رب العزت کلام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره چې تا ته د یوې مسلمانې ښځې په صفت باندې څه وایي. نو تر اوسه دې که لنډې او تنګې جامې اغوستې وي، تر اوسه دې که نرۍ جامې اغوستې وي، چې زما خبرې اورې همدا اوس توبه وکړه. ځان د جهنم مستحق مه ګرځوه، ځان د الله رب العزت د غضب او د لعنت مستحق مه ګرځوه. ښایسته جامې واغونده، ستا عزت په دې کې دی، ستا ښایست په دې کې دی چې څومره ته محجب یې تر څو د الله جنت ته بوځي. نو که جامه دې د الله او د الله د رسول د وینا مطابق وه ته به جنتي میرمنې، او که خدای مکړه داسې نه وه نو محمد رسول الله د نن نه 1400 کاله مخکې ګواهي ورکړې چې ته جهنمي یې. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې حضرت اسما رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله ته راغله. د اسما د عایشې صدیقې خور ده ګوره. نو د حضرت اسما رضی الله تعالی عنها په بدن باندې نرۍ جامې وې
کله چې محمد رسول الله ولیدله چې په بدن باندې نرۍ جامې دي، رسول الله ته مخ واړوه. رسول الله وفرمیل ای اسما، جنۍ چې کله بالغه شي نو په کار نه دی چې د هغې د بدن نه سوا د